ستړي مشئ په خیر راغلی د پایتن لسمه ویډیو کې زه تاسو ټولو ته هرکلی وایم. په دې ویډیو کې به موږ یو نوی زوی ټاپک هینډل کوو او دا ویډیو ده د ډکشنري په باره کې. ډکشنري نوم خو به تاسو ډېر اورېدلی. ډکشنري پس یو ډکشنري کې څه وي؟ یو ډکشنري چې تاسو کولاو کوئ کتاب وي. په اوس خو نن سبا آنلاین ډکشنریز هم وي، خو که نورملی موږ په کوم ډکشنري سره چې بلد یو هغه کتاب یې کتاب چې موږ کولاو کو ډیپینډ کوي کومه یوه ډکشنري تا کولاو کړه، لکه د انګلیش نه پښتو ته، انګلیش نه اردو ته، انګلیش نه فارسی ته، یا انګلیش نه انګلیش ته، پښتو نه پښتو ته. نو دا داسې وي چې که موږ د پښتو نه پښتو والا ډکشنري راواخلو نو موږ به وګورو د پښتو یو ټکی به او د هغې معنی به خوا کې لیکل شوي. د دې مطلب دا دی چې په ډکشنري کې تا سره دوه شیزونه وي، یو خو لفظي او یو د هغې مطلبي. په پایتن کې هم موږ ډکشنري جوړولی شو او کوم چې لفظ وي او کوم چې معنی وي، لفظ ته موږ کی وایو او معنی چې هغې ته موږ ویلیو وایو. نو راځئ چې موږ وګورو په ډکشنري کې نور څه شیونه دي، راځئ چې هغه ټول وګورو. ډکشنري او ټوټ 10 ډکشنري جوړول. په پایتن کې ډکشنري څنګه جوړیږي هغه زه تاسو ته وښیم. یو ډکشنري جوړولو لپاره ته به تاسو ته دا کول وي. تاسو به یو ویریبل جوړ کړئ، لکه مثال زما ډکشنري، او بیا به دلته موږ دا کرلی بریکټس کولاو کړو او د دې دننه به موږ چې دی کی ویلیو ورکوو، لکه ټکي او د هغې مطلب. مثال در کومه ده، خو لکه یو کی چې دی موږ به په دې کې بندوو. دې کی کې چې زه ورکړمه زه وایم چې لکه موږ یوه تاسو پوه شئ چې یوه ډکشنري جوړوو د انګلیش نه پښتو ته. له انګلیش کې چې نیم دی په پښتو کې د دې مطلب دی نوم. صحیح ده؟ نو دا یوه کی شوه او دا یې ویلیو شوه. او که موږ په دې ډکشنري کې نور څه اچول غواړو، کنټري په پښتو کې به ورته ولیکو هیواد، او لکه دا دوه شیونه شو. دا چې دی اوس موږ اصل کې یوه ډکشنري جوړه کړله. په دې ډکشنري کې نور څه کولی شو موږ؟ دا فلحال دوه شیونه مو پکې واچول. دې نه علاوه اوس موږ ښکته راشو او زه وګورم چې زه دا دغه راته میلاو شي، دا ویلیو زه غواړم چې دا ماته پرنټ شي. نو زه به څنګه کوم؟ زه به دا چل وکړم چې پرنټ، او زه به ولیکم دلته زما ډکشنري نه ماته راکه څه شی راته راکه؟ هیواد راته راکه. نو هیواد اخیستو دپاره ماته چې دی کنټري ورکول دي، ماته چې دی کی ورکول دي، نو هغه به ماله ویلیو راکړي. لکه لفظ ورکول دي د هغې مطلب به درکوي. نو دلته به زه ولیکم کنټري او زه به دا اوس رن کړمه. هغه دی ماته چې دی دلته هیواد راغللی. سمه ده که نه؟ لکه داسې ترو باندې موږ چې دی خپل ویلیو چې دی اکسس کولی شو. په ډکشنري کې موږ نور څه کولی شو؟ ډکشنري کې موږ یو لیست هم بندولی شو. لکه دلته به زه ولیکم زما نمبرې، زما نمبرز چې دي هغه دي لیست ماته جوړولو، هغه دي 2 شپږ 4 9. دا دغه شانته شو. لیست هم پکې واچو، لیست هم یوه کی ورکړله او د هغې ویلیو چې دی دا لیست دی. د دې پرنټ کولو لپاره موږ سیم کار به وکړو. زما ډکشنري او دلته به موږ ورکړو چې بی زما نمبرز راوله او دا به موږ ته یو لیست چې دی پرنټ کړي. سمه ده؟ دې نه علاوه موږ داسې کولی هم شو چې په ډکشنري کې دننه یوه بله ډکشنري واچو. زه به داسې وکړم، دلته ورکړم بله ډکشنري، دې له به ویلیو ډکشنري هی ورکړمه
دلته به داسې وکم او په د دې دننه به بیا زه کی ویلیو ورکوم خیبر او دلته به ولیکم ډېر ښه هلک نو دا چې دی بلې ډکشنري کې ما خیبر ویلیو ورکړله یوه او د دې څه ورته وایي کی مې ورکړله او دا چې دی د دې ویلیو شوه صحیح ده. اوس موږ دلته کولی شو چې پرنټ زما ډکشنري کې چې یوه بله ډکشنري ده هغه راته راکړه څه نوم مې ورکړو بله ډک صحیح ده پرنټ رن دا دی چې بله ډک مې دغه وکړله بله ډکشنري زما ډکشنري کې چې کومه بله ډکشنري پرته وه دا ده د هغه مې چې پرنټ کړله نو هغه ماته د خپل کی ویلیو دواړه راته مطلب پوره بله ډکشنري راته پرنټ کړله. اوس موږ که غواړو په دې بلې ډکشنري کې ماته خالي دا ویلیو پرنټ شي لکه څنګه چې موږ په دې ډکشنري کې موږ چې دی هیواد پرنټ کولو لپاره موږ ډکشنري کې دلته کنټري ورکړله لکه دا ډکشنري کې موږ کنټري ورکړله نو موږ ته هیواد راغلی دا دی او زما نمبر مې چې ورکړلی نو زما نمبر یې راغلی لیست راغلی که زه غواړم چې دا پکې راشي که زه وغواړم چې دې بلې ډکشنري کې ډېر ښه هلک پکې راشي نو ما ته دا ویلیو ورکول دي دې ځای کې زه لاړم ما ډکشنري ته زما ډکشنري کې بله ډکشنري ته لاړم او په دې کې به بیا دا بریکټس ولګوم او دې کې به ورکم چې خیبر اوس ګورو څه کېږي دغه دی ډېر ښه هلک اوس لږ مخکې ټوله ډکشنري پرنټ کېدله خو اوس چې دی ما ورته ویلې د دې ډکشنري کې دننه چې کوم ویلیو ده صرف هغه ماته پکار ده نو هغه یې راته پرنټ کړله صحیح ده. دې نه علاوه زه تاسو ته د ډکشنري یو بل دغه ووایم چې په دې ډکشنري کې تاسو نه آیټمس پراته دي 1 2 3 4 آیټمس پراته دي که نه د دې څه ترتیب نه دی معلوم لکه اوس خو موږ هسې نشو ویلی چې مخکې نوم دی بیا کنټري ده بیا چې دی زما نمبر سي بیا بله ډکشنري ده د دې څه ترتیب نه دی معلوم دا بس اخوا دیخوا کېدلی شي دا ان اورډرډ دي د دې ترتیب نشته دی صحیح ده دا اخوا دیخوا کېدلی شي برښکته کېدلی شي او دې نه علاوه موږ په دې کې یو بل دغه هم لکه موږ انټیجر کی ویلیو هم جوړولی شو لکه زه دلته ورکم 2 دا یوه کی ما جوړه کړه د دې ویلیو چې ده 10 ده صحیح ده دلته ما کومه نه ده ورکړې د دې ویلیو چې ده 10 ده اوس چې زه دا پرنټ کول غواړم پرنټ زما ډکشنري 2 زه چې دا رن کی دغه دی ماته د 2 کومه ویلیو چې ده هغه دلته زما خواته راغلله صحیح ده. دې نه علاوه موږ سره څه دغه دي موږ داسې چل کولی شو چې دا ډکشنري چې دی په دې کې بدلون هم راوستی شو دا بدلیدلی شي لکه تېره ویډیو کې موږ ټپلز په باره کې ویلې هغه به موږ بدلول خو هغه به موږ نشو بدلولی هغه امیوټیبل و مطلب نشو بدلولی ډکشنري چې ده هغه میوټیبل وي هغه موږ بدلولی شو څنګه بدلولی شو زه به وکړم چې زما ډکشنري په دې کې به زه چې دی دا کنټري راواخلم دا بدلول غواړم زه کنټري مې راواخیستله زه یم د دې ویلیو چې دی ما هیواد ورکړی او زه بدلوم چې د دې ویلیو خو هیواد نه ده د دې ویلیو ده ملک هیواد په ځای زه دلته ملک ولیکم او بیا چې دی خپله زما ډکشنري د دې کنټري چې دی پرنټ کړم بیا دا ماته څه وی بیا دا ماته وی ملک د دې مطلب دا دی چې اوس چې دی د کنټري ویلیو چې دی هغه هیواد نه دی اوس چې دی هغه موږ بدل کو ملک دی ښه زه به چې دی دا شیونه اوس لږ غوندې کې پرنټ کمنټ کوم ځکه چې دلته ډېر شیونه پرنټ کېږي تاسو به کنفیوز کېږئ په ډکشنري کې یو شرط بل دا دی چې دا کوم کی نومونه چې دي که نه پکار دی چې دا یونیک وي لکه دلته موږ یو نیم لیکلی دی یو کی چې دی نیم په نوم باندې ده
منګه یو بله کی همدې نوم باندې نشو جوړولی، لکه هغه به بیا غلط وي. صحیح ده چې تاسو ته دغه پته وي. میتھډز د ډکشنري موږ سره دلته دا یوه ډکشنري ده، دا به ښکته راولم ستاسو دپاره. دلته موږ ته ښکته ښکاري میتھډز. د دې میتھډز به وګورو. اولنی میتھډ چې دی داسې به وکړم پرنټ پرنټ دلته به وکړم زما ډکشنري ډاټ کیس. دا به ماته دا ټولې کیس راکړي. څنګه چې موږ دلته ګورو موږ ته نیم راغللی، کنټري راغللی، زما نمبر، ټولې کیس چې دی ډېر راته پرنټ کړلی. نو دا میتھډ موږ ته کیس راکوي د خپلې ډکشنرۍ. صحیح ده. او د دې دا ټایپ چې دی که نه دا ډکټ کیس دی. په دې ټایپ اوس خو تاسو ته به دې ځای کې څه ښکاري چې دا یو لیسټ دی، خو دا ښکاري د لیسټ په شان ته فلحال، خو د دې ټایپ چې دی ډکټ کیس دی. نو موږ به هر یو ټایپ په باره کې اوس هینډل نه کوو، او خو خالي داسې پوه شئ چې دا لیسټ نه دی خو لیسټ په شان ته ښکاري. صحیح ده. دې نه علاوه پرنټ کو زما ډکشنري، لکه څنګه چې موږ کیس پرنټ کولی شو، موږ سره ویلیوز هم دی. او کو ویلیوز موږ راولو، دا دی ډکټ ویلیوز. دا چې دی دا به ټول موږ ته ویلیو راکوي، لکه نوم، هیواد، دا لیسټ به راکړي او دا به راکړي ټول. نو نوم، هیواد، لیسټ راغلی، او زموږ بله ویلیو چې دا کوم چې د ډکشنري په فارم کې وه هغه هم راغله، او لس هم راغلی. صحیح ده. دې نه علاوه موږ سره یو بل دغه دی پرنټ، او زما ډکشنري ډاټ آیټمز. دا چې دی موږ ته کی هم راکوي او ویلیو دواړه راکوي د ټولې ډکشنري. اوس دا وګوره ټولې زما نوم څه وایي نیم چې دی نوم دی، کنټري هیواد دی، نمبر یې دا دی، بله ډکشنري دا ده، او دا بل آیټم دی د ډکشنري. نو آیټمز کې موږ ته هر څه کی ویلیو دواړه میلاویږي. دې نه علاوه زه به تاسو ته یو اخرنی میتھډ وښایم. زه به دلته یوه بله نوې ډکشنري جوړه کړم. نیو ډکشنري چې دی هغه دلته به دې ځای کې به زه ورکړم انګلیش نه پښتو والا یو ډکشنري به جوړه کړو. یو قسم بوی چې دی هلک دی، او ګرل چې ده جنۍ ده. دا موږ ټول خپله جوړولی شو، زموږ خپله مرضي ده چې کی څه جوړو یا ویلیو څه ورکوو. ضروري نه ده چې ژبو والا قصه وي. زه دې ځای کې هم کولی شم چې خیبر چې دی زما ملګری دی، زما خپله خوښه ده. دا زما چې څه ضرورت وي زه به د هغې ضرورت حساب سره چې دی زه دلته کی ویلیو پیر جوړولی شم. نو ما چې یوه نوې ډکشنري جوړه کړله، او که زه غواړم چې زما دا نوې ډکشنري زما د زړې ډکشنري کې راشي، زما ډکشنري کې، نو هغې دپاره به زه یو میتھډ استعمال کوم. زه دلته لاندې ولیکم چې زما ډکشنري ډاټ اپډیټ، دلته پکې ورکړم چې اپډیټ نیو ډکشنري. دا پکې داسې وکړم مخکې چې دی دا چې دی اپډیټ کړم، هغې نه بعد زما ډکشنري چې دی پرنټ کړم. صحیح ده. اوس راځئ دغه دی موږ سره دا نیم، نوم، کنټري، هیواد، زما نمبر یې دا راغللی، او بیا دې ځای کې را سره دا بله ډکشنري چې دی پکې راغللی، بوای هلک، ګرل جنۍ، او خیبر چې دی ملګری. دا درې آیټمز پکې نور راغلل. دا زموږ پاسنۍ دا یوه دغه چې ده دا یوه ډکشنري دا چې ده اپډیټ شوله د درې نوي آیټم سره. نو دا اپډیټ فنکشن چې دی دغې موږ له دغه کار وکړو. یو بل میتھډ زما په ذهن کې اوس راغلی کوم چې ډېر زیات استعمالیږي، او هغه دی زه دلته ورکړم پرنټ زما ډکشنري ډاټ ګیټ. دا ګیټ چې دی ګیټ مطلب واخله، زما ډکشنري نه واخله، او پکار چې زه دلته اوس یوه کی ورکړم. زما ډکشنري نه ماته څه پکار دی؟ ماته دا لیسټ پکار دی.
نو چې دا لیست اخیستو دپاره ماته دا زما نمبرز چې دي دا کی دلته ورکول دي. زه به دلته ورته ولیکم زما نمبرز. صحیح ده. ما چې دا ورکو په کار چې ماته لیست راکړي. دغه دی ماته لیست راکو. تاسو اوس کېدای شي دا سوچ کوئ چې د ګیټ په ځای موږ داسې ونه کوو لکه لږ مخکې چې موږ کول. زما ډکشنري کې به موږ داسې وکړل او دلته به ما ولیکو زما نمبرز. د لیست اخیستو دپاره داسې هم کولی شي او داسې هم کولی شي، بلکې هر یو شي اخیستو دپاره. تاسو ګورئ موږ ته چې دی دوه ځل دا شیونه مخې ته راغله. اوس کار خو دا دواړه یو کوي، خو دې دواړو کې فرق دا دی چې دا کی چې دی دا کوم موږ دلته غلط ورکړله، لکه کله چې موږ دا ګیټ استعمال کوو موږ دا کی غلطه ورکړله دلته، لکه زه دلته چې دی ورسره نمبرز ولیکم دا غلطه کی شوله. بیا دې له څه کوي، بیا په ګیټ کې دې له وایي نن. ګیټ کې چې ته غلطه کی ورکړې دې له چې دی تا ته نن پرنټ کوي. دې له وایي چې دا شانته کی نشته دی. او کله چې ته دلته غلطي وکړې په دې یو کې، په دې کې چې دی تاسو ته څه درکوي، په دې کې تاسو ته یو ایرر درکوي. نو مین فرق په دې دواړو کې دغه دی. په دې ویډیو کې فلحال همدغومره. راتلونکي ویډیو کې به موږ سیټس ټاپک چې دی هغه هینډل کوو. اوس دپاره ډېره مننه او د الله په امان.